منم چې ستا په زړه کې ځای نه لرم منم چې ستا په زړه کې ځای نه لرم زه هم بازار کې اوسېدل نه غواړم خیر که گذار شمه د بام د سره خیر که گذار شمه د بام د سره خو اعتبار کې پرېوتل نه غواړم خدایا وس راکړې چې رڼا خوره کړم خدایا وس راکړې چې رڼا خوره کړم په جهالت کې څوک لیدل نه غواړم. السلام علیکم ملګرو، پروګرام دی د کلی مازیګر زه یم سرتاج افریدی په دغه تمه په دغه هیله چې ټول به ښه جوړ وي او د ژوند په ښو شیبو کې وي. قدرمنو، د چینی علاقه د چینی کې بیا یو ښاغلي ملګري لا راغلی یو چې ډېر وخت نه شعر لیکي، غزل لیکي، په غزل باندې مین دی، په پښتو باندې مین دی. عظیم صاحب سره ناست یو مرکه مو را جوړه کړې ده. نو عظیم صاحب سره به نن په د کلي مازیګر کې به د ژوند پوښتو، د ژوند به پایو چې د ژوند څنګه روان دی او څنګه تیریږي. عظیم صاحب د ټولو نه وړاندې خو تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی ډېره مینه وایم. ډیره مننه سرتاج صاحب، ستاسو او ستاسو د ټیم او ستاسو د پیج خصوصا د کلي مازیګر ډیره زیاته مننه کوم چې تاسو دومره وخت ورکوئ او د پښتو ژبې لپاره د پرمختګ لپاره کوشش کوئ او داسې شاعرانو سره ګرځئ، ملاویږئ. دا زموږ لپاره د ویاړ خبره ده. په دې باندې موږ ډیر خوشحالیږو چې الحمدلله زموږ داسې ځوانان شته دي چې هغوی پښتو ژبې سره مینه لري، محبت لري. نو ډیر خوشحالیږو چې ویاړ کوو په تاسو باندې. ډیره ښه ده عظیم صاحب، یو څو تپوسونه ضروري کول غواړم. دا راته ووایئ چې ستاسو د شاعرۍ ابتدایي آغاز د کله نه کړی دی؟ زما جی د شاعرۍ آغاز 2015 جون نه کړی دی. زه د مخکې نه شاعر نه وم، خو د شاعرۍ سره مې مینه وه، محبت مې و. 2015 جون کې زه ریټایر شوم د سروس نه. نو ما پښتو کتابونه واخیسته، هغې کې د رحمان بابا کتاب دیوان ما واخیستو او بس هغه چې ما پړاو کو زما مینه نورم سیوا شو. عبدالعظیم صاحب دا راته ووایي چې عظیم خلیل صاحب دا راته ووایي چې تاسو د کم شاعر نه ډېر متاثره شوي چې تاسو د شاعرۍ له راغی؟ جی زه خو د عبدالرحمن بابا شاعري ما کتلې وه، دیوان ما مخکې خبر وکړه چې د ټول نه زیات عبدالرحمن بابا او دویم نمبر عباسین یوسفزی صاحب چې د دې دواړو شاعري زما ډېره زیاته خوښه. صاحب شاه صابر صاحب دی، هغه شاعري مې هسې خو ټول شاعران د پښتو چې څومره شاعران دي ټول ماشاءالله ډېر ښکلي شاعران دي، خو زما چې کوم خوښ شاعران دي نو هغه دغه دي. ډیره ښه ده عظیم خلیل صاحب، دا راته ووایي چې د کتاب په هکله مو څه خیال شته؟ کتاب دپاره چې کم مواد پکار وي نو هغه تقریبا زما برابر دي او اوس مې انشاءالله چې خبره هم شوې ده کتاب دپاره او کتاب ته مې خیال دی په نږدې وخت کې انشاءالله لنډ وخت. ډیره ښه ده، الله دې وکړي ستاسو کتاب راشي او مخ ته وړاندې ولاړ شي. دا راته ووایي یو تپوس کومه چې داسې کم یو سینګر دی نن سبا جدید وخت کې، کم یو سندرغاړی تاسو خوښیږي چې غزل پې ریکارډ کړي یا تاسو داسې مخکې غزل ریکارډ شوی وي هغه نوم را سره شریک؟ نه، ما خو اصل کې زمونږ تعلق دی دعوت او تبلیغ سره دی. نو مونږ د میوزیک زیات نه خوښو او نه د سنګرانو سره دومره تعلق ساتو. رښتیا خبره صحیح که نه، نو ما نعتونه ویلې شوي دي، نعتونه ویلې شوي دي، خو چاته سنګر زما ما اجازت هم چاته نه ورکړی او چا ویلې هم نه دی. ډیره ښه ده عظیم خلیل صاحب، اوس را سره خپل کلامونه شریک کړئ. جی بالکل، سر سترګو دا یو رومانی غزل دی. خواله مې راشه چې غزل دې کړمه، خواله مې راشه چې غزل دې کړمه، چې د خپل ژوند په لار عمل دې کړمه. دا یو احسان به دې تر عمره منم، دا یو احسان به دې تر عمره منم، که رانږدې دې کړمه خپل دې کړمه. ډېره مننه. سوال یم د مینې هیڅ جواب مې نشته، سوال یم د مینې هیڅ جواب مې نشته، ګوله راځه که چېرته حل دې کړمه. ډېره مننه. نه یم مایوسه
خو بس ستړی شوم نه یم مایوسه نه یم مایوسه خو بس ستړی شوم راځه راځه که لږ بدل دې کړم راځه که لږ بدل ډېر زبردست ډېر مننه پرېږده نفرت او دا کینې بغضونه پرېږده نفرت او دا کینې بغضونه راشه اوده چې په سنګل دې کړم راشه اوده چې په سنګل پرېږده نفرت او دا کینې بغضونه پرېږده نفرت او دا کینې بغضونه راشه اوده چې په سنګل دې کړم او د محبت باران په ما راوله عزیز ماما د محبت باران په ما راوله که د ازغو په منځ کې ګل دې کړم ډېر ښه دا بیا وایه ډېره مننه د محبت باران په ما راوله که د ازغو په منځ کې ګل دې کړم ډېر ښه زما عظیم د زړه نه وپوښته لږ زما عظیم د زړه نه وپوښته لږ ویم چې د خوږ زړګي درمل دې کړم ډېره مننه څو شعرونه غزل راسره شریک جی بالکل دا غزل دی د پخواني وختونه زما ته خپل ځاني یادېږي هم ډېر د ژوندون ښکلې لمحې وې ما ته یاد شي د ژوندون ښکلې لمحې وې ما ته یاد شي ښکلې نظارې وې ما ته یاد شي دلته لوړ دیوالونه و د خاورو دلته لوړ دیوالونه و د خاورو لوړې دنګې دروازې وې ما ته یاد شي ډېر زبردست او سر د پاسه یې خورین کنډولې پروت و سر د پاسه یې خورین کنډولې پروت و د منګي اوبه خوږې وې ما ته یاد شي دا شعر ته بیا وایه ډېره مننه سر د پاسه یې خورین کنډولې پروت و د منګي اوبه خوږې وې ما ته یاد شي او مینه ډېره وه هر څوک غریبي وه مینه ډېره وه هر څوک غریبي وه ښکلی ژوند بلا مزې وې ما ته یاد شي او ماسخوتن به محفلونه خوشحالی وي ماسخوتن به محفلونه خوشحالی وي هر یو چم سره حجرې وي ما ته یاد شي دا شعر هم بیا وایه ډېر ماسخوتن به محفلونه خوشحالی وي هر یو چم سره حجرې وي ما ته یاد شي او مینه ډېره وه د خپل پردي ترمنځه مینه ډېره وه د خپل پردي ترمنځه خپلولۍ ډېرې نږدې وي ما ته یاد شي او حیا ډېره وه د سترګو هم کالو کې حیا ډېره وه د سترګو هم کالو کې او ښې اوږدې جامې وي ما ته یاد شي او د سړي ښځې به بیل کېناستلو د سړي ښځې به بیل کېناستلو دروازو ته به پردې وي ما ته یاد شي دا شعر هم بیا وایه ډېره مننه د سړي ښځې به بیل کېناستلو دروازو ته به پردې وي ما ته یاد شي او ټول یاران چې به یو ځای شولو عظیمه ټول یاران چې به یو ځای شولو عظیمه خوندورې ورځې شپې وي ما ته یاد شي ډېر مننه جی یو غزل دوه نور هم راسره داسې شریکه بالکل کم تاسو ډېر خوښېږي داسې غزل راسره شریکه صحیح دی انشاءالله دا لنډ بهر والی غزل دی هم زما په لاس سړی شو هم زما په لاس سړی شو اوس مې لاره کې ازغی شو او چا په هیڅ کې نه شمېرلو ګوره هر محفل کې ځای شو ډېر مننه چا چې راوستو مقام ته هم هغو ته ازمری شو چې پیسه ورسره راغه لکه مړ چې را ژوندی شو چې پیسه ورسره راغه لکه مړ چې را ژوندی شو او دومره قبر کې روان وي ښکاري هیر ترې نه مرګی شو ډېره مننه جي دومره قبر کې روان وي ښکاري هیر ترې نه مرګی شو او د رندانو په مذهب کې هیڅ بې حسه ګړندی شو او په خاطر کې د چا نه وو له ډېر قبره لیونی شو لکه پروت چې په ډیرانو اوس د سرو زرو مرغی شو له دنیا نه یو طرف ته
عظیم لاړو بس د خدای شو بسم الله بس د ډیر یو غزل نیم بل جی بالکل دا بل غزل دی دا رومانی غزل دی لکه باران پرې ورېدې زما دې نه منله لکه باران پرې ورېدې زما دې نه منله د شونډو جام ته رسېدې زما دې نه منله ډیر ښه ما درته وې مینه کې دومره زر باور مه کوه ما درته وې مینه کې دومره زر باور مه کوه خو ته په ځان نه پوهېدې زما دې نه منله ډیر ښه دا شعر بیا وایه ډیر مننه ما درته وې مینه کې دومره زر باور مه کوه خو ته په ځان نه پوهېدې زما دې نه منله شپه شوګیره او ګرځېدې به لیونۍ د ورځې شپه شوګیره او ګرځېدې به لیونۍ د ورځې په سور انګار کې سوځېدې زما دې نه منله شپه شوګیره او ګرځېدې به لیونۍ د ورځې په سور انګار کې سوځېدې زما دې نه منله دا د پیسو خلک غریب سړی بیا نه پیژني دا د پیسو خلک غریب سړی بیا نه پیژني د ښکلو چم کې اوسېدې زما دې نه منله او ښکلو کې نشته د وفا رنګونه مه لټوه ښکلو کې نشته د وفا رنګونه مه لټوه په زار قربان ته تاوېدې زما دې نه منله او هسې ابس وي نصیحت د نن سبا خلکو ته هسې ابس وي نصیحت د نن سبا خلکو ته عظیمه چرته صبرېدې زما دې نه منله ډېره مننه یو غزل را سره بل هم شریک بالکل به سره شریک یم او دا به ته ولسي غزل ووایم چې کوم د خپل پښتون قام پښتون ولس دپاره ما لیکلی دی منمه دا منمه دا منمه چې نامه دې ابدالي شوه منمه دا منمه چې نامه دې ابدالي شوه خو څه در باندې وکم محبت نه چې خالی شوه منمه دا منمه چې نامه دې ابدالي شوه خو څه در باندې وکم محبت نه چې خالی شوه په خوله خو هر سړی وایي پښتو زمونږ حیا ده په خوله خو هر سړی وایي پښتو زمونږ حیا ده زما په خیال چې دا خبره اوس هسې خیالي شوه په خوله خو هر سړی وایي پښتو زمونږ حیا ده زما په خیال چې دا خبره اوس هسې خیالي شوه یو کور کې ټول اوسېږو خو یو بل نه خبرېږو یو کور کې ټول اوسېږو خو یو بل نه خبرېږو تپوس مو چرته ونه کړو دا څنګه ورورولي شوه یو کور کې ټول اوسېږو خو یو بل نه خبرېږو تپوس مو چرته ونه کړو دا څنګه ورورولي شوه او نیتونه خالص نه دي یو بل ته زړه کې غلا ده نیتونه خالص نه دي یو بل ته زړه کې غلا ده غمونه ځکه ډیر شو ځکه ختمه خوشحالي شوه ډیره مننه خپل دین نه خبر یو آخرت زمونږ هیر دی خپل دین نه خبر یو آخرت زمونږ هیر دی موټر او بنگلو کې یو بل سره سیالي شوه خپل دین نه خبر یو آخرت زمونږ هیر دی موټر او بنگلو کې یو بل سره سیالي شوه او بابا ته مې ویل ما ته خوږې خبرې وکړه بابا ته مې ویل ما ته خوږې خبرې وکړه زمونږ دپاره اوس دا ستا خبره مثالي شوه بابا ته مې ویل ما ته خوږې خبرې وکړه زمونږ دپاره اوس دا ستا خبره مثالي شوه عظیمه څه شو ژوندون د سکون څه شو عظیمه څه شو ژوندون د سکون څه شو دا خپله زندګي راته په سترګو کې سوالي شوه عظیمه څه شو ژوندون د سکون څه شو دا خپله زندګي راته په سترګو کې سوالي شوه او منمه دا منمه چې نامه دې ابدالي شوه خو څه در باندې وکم محبت نه چې خالي شوه ډېره مننه عظیم خلیل صاحب ډېر ښه شعرونه او ډېر ښه غزلې وې اوس یو څو شعرونه په اخري کې داسې ووایه او بیا خپلو قدرمنو ته څه پیغام ستاسو په زړه کې داسې څه خبرې هغه مخته وړاندې کړئ. بالکل جی دا یو کافتین غزل دی مختصر شان دی دا به سره شریک کما دلته په پرواز کې بقا چرته ده دلته په پرواز کې بقا چرته ده هلته ژوند دراز کې فنا چرته ده ګل غونډې نازک بدن د کاڼي زړه ګل غونډې نازک بدن د کاڼي زړه ښکلو د مجاز کې وفا چرته ده ګل غونډې نازک بدن د کاڼي زړه
ښکلو د مجاز کې وفا چرته ده او حسن شو بدرنګه په خونخوار نظر حسن شو بدرنګه په خونخوار نظر ورکه د کناس کې رڼا چرته ده او نشته یا قربان ورسره نشته دی نشته یا قربان ورسره نشته دی ګل ستا اواز کې ښکلا چرته ده او زړه لره شفا د خدای په ذکر کې زړه لره شفا د خدای په ذکر کې یا زړګي اساس کې دوا چرته ده او راغلو بیت الله نه خو بدل نشو راغلو بیت الله نه خو بدل نشو یا حاجی حجاز کې ګناه چرته ده او درس د محبت په اثر نه کاندي درس د محبت په اثر نه کاندي نشته په غماس کې حیا چرته ده درس د محبت په اثر نه کاندي نشته په غماس کې حیا چرته ده او ما عظیم مدام مینه پجار وکړه ما عظیم مدام مینه پجار وکړه نه ساتم پراس کې روا چرته ده ډېر مننه عظیم صاحب داسې یو خبره نیم چې کم مینوال ته کول غواړئ نو تاسو بالکل جی زما د نوي کول د شاعرانو ته خصوصا دا پیغام دی چې په پښتونخواله نړۍ کې خصوصا هسې خو ټوله دنیا کې خو پښتونواله نړۍ کې مینه خوره کوي محبت خور کوي یو بل سره په خپل شاعرۍ کې هغه خیال وروړي چې لوړ خیال وي پای کې مینه وي پای کې محبت وي پای کې یووالی وي پای کې دا د نن سبا د اخوا دخوا شاعرانو دا خبرې نه بلکې لوړ تخیل پکې راوړي او د خپل کام د یووالي کوشش وکړي د شاعر ډېر لوی مقام وي په معاشره کې شاعر د کام سترګې وي د کام غوږونه وي د کام دماغ وي نو شاعر د پاره پکار دی چې هغه څه په خپل کلام کې وروړي په خپل غزل کې وروړي چې د هغې نه څوک پند واخلي خوند ترې نه واخلي او هغه د محبت ذریعه جوړه شي د مینې ذریعه جوړه شي او زما دغه پیغام دی چې خپل نوي کول ته ډېره ښه ده عظیم صاحب ډېر ښه شعر نو دا زموږ سره عظیم خلیل صاحب دا چینی سره تعلق ساتي ډېر ښه شعر لیکي غزل لیکي دغه مرکه الله دی چې تاسو خوښه شي او ډېر ښه شعرونه غزلي او نور مینوالو سره هم شریک کړئ د بلې مرکې پورې د لوی الله په امان